صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته وړ کړه رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله دا خو وظیفه دا خاون غنی سبحان درود سلام ته هم وایا باباک نبی سلطان ځان تک مومن ودا تخپل جوړ کا عادت ځان تک مومن ودا تخپل جوړ کا عادت واړ ک درب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته وړ ک رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله دغه وظیفه هغوی کوله به مدام څومره چې پیدا دي په دنیا اولیاء کرام د هغوی وي ځکه خدای ورکړو کرامت غواړې که د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته خوشاليږي پاک الله د خپل محبوب پاک بصفته وړ ک د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خدای په خوشاليږي هم حضرت نبی سرور زړه په صفا کېږي په دې ځان کا خبره په دې بدې دنیا خسته شي هم ستا اخرت غواړې که د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خوشاله په دنیا وي هم په ورځې د محشر دوزخ په د حرام دی یارې نشته د سقر هر څوک چې دا وایي د زړه په محبت هر څوک چې دا وایي د زړه په مینه محبت غواړې که د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سوک چې دې ته شرک وي نه مني د نبي شان زړه کې مینه نشته د نبي آخر زمان زړه کې مینه نشته د نبي آخر زمان د دې نه چې منکر دي پکې شته منافقت غواړې که د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله شان چې د نبی نه مني څوک دي ګستاخان غم خوار وی رب راکړي داسې خلکو نه امان دا زمان نصیب کړي درته کوم زاري منت دا زمان نصیب کړي درته کوم زاري منت غواړې که د رب رضا دا وایا هر ساعت صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
خوشاليږي پکلا د خپل محبوب پاک وصفته غواړي که د رب رضا دا وایه هر ساعته صلوا علیه